دیترمینانت دیترمینانت دا په حقیقت کې یو عدد دی. دیترمینانت دا یو حقیقي عدد دی، یو سکالر دی دیترمینانت، او دا عدد له یو مټریکس څخه لاسته راځي په یو ځانګړي میتود. زموږ هدف د هغه میتود زده کول دي. بیا درته وایم دیترمینانت دا په حقیقت کې څه شی دی؟ دا یو عدد دی. دا عدد څنګه لاسته راځي؟ همدغه مسله غواړو موږ زده کړو. او دا د یو مټریکس څخه لاسته راځي. دا د دیترمینانت لفظ معنا د تصمیم نیونکی یا تعینونکی. متوجه شولې؟ نو دې ته دغه عدد چې موږ د یو مټریکس څخه لاسته راوړو دې ته د دیترمینانت لفظ ولې کار کړی دی؟ یعنې تصمیم نیونکی یا تعینونکی یې ولې ورته ویلي دي؟ ځکه همدغه عدد چې زه بیا طریقه درښیم چې د مټریکس څخه یې څنګه لاسته راوړو، همدغه عدد په وسیله باندې موږ تاسې تصمیم نیسو یا تعینوو یې چې دا مټریکس معکوس منونکی دی که نه. نو بالاخره که دا خبرې راټولې کړي دیترمینانت له یو مټریکس څخه لاسته راځي په یو ځانګړي میتود سره، له یو عدد څخه عبارت دی، او له دې عدد څخه موږ تاسې کولی شو تعین کړو چې یو مټریکس به معکوس مټریکس ولري او که به یې ونه لري. زه دا د دیترمینانت مسله درته خلاصه کړم، د مټریکس معکوس درته تشریح کوم چې څنګه یې لاسته راوړي. دیترمینانت له یو مټریکس څخه لاسته راځي، له یو عدد څخه عبارت دی، او له دې عدد په وسیله موږ کولی شو تشخیص کړو چې یو مټریکس معکوس مټریکس لري او که یې نه لري. خو فعلا زموږ طریقه د دې عدد پیدا کول دي. دا چې بیا په معکوس کې څنګه کارېږي او څه وخت یې معلوم کړو چې څنګه یې معلوموو چې دا معکوس منونکی دی مټریکس که نه، دا خبرې دي وي. ښه، یو بله مسله هم تاسې زده کړي. دا یو عدد دی، دا یو عدد دی له مربعي مټریکسونو څخه دا لاسته راځي. یعنی مطلب دا شو چې غیر مربعي مټریکس د دیترمینانت په نامه کوم څه نه لري. نو بیا په هغو کې زه څنګه معلوم کړم چې دا معکوس لري که نه لري؟ دا بیا وایو هغوی معکوس منونکي بیخي دي نه. نو چې معکوس منونکي نه دي، دا تعینونکې مسله په هغې کې نه راځي. صحیح ده؟ یوازې د کومو مټریکسونو دیترمینانت موږ تاسو وایو؟ د مربعي. مربعي مټریکسونه موږ تاسې کومو مټریکسونو ته ویلي وه چې د سطرونو او د ستونونو شمېر یې مساوي وي، n په n. دا عبارت شو د یو مربعي مټریکس څخه. موږ تاسو په درس کې د کومو دیترمینانت وایو؟ هر مربعي مټریکس دیترمینانت لري. خو کله چې مرتبه ډېره لوړه مرتبه ډېره لویه راسي، بیا په هغه صورت کې دا د دیترمینانت محاسبه په قلم باندې، یعنې په لاس محاسبه کول ډېره لویه محاسبه راځي، ډېر اوږده پروسه راځي. بیا د دې لپاره خلک ماشیني حساب کاري، سافټویرونه ریاضیکي سافټویرونه کاري. نو زه تاسو ته د دغه مټریکسونو دیترمینانت وایم. لومړی خبره دا راته وکړي یو په یو کې دا یو دی، دا هم یو دی، دا یو عدد. یو په یو کې دا مټریکس وي که نه؟ یعنې داسې یو شکل چې یو سطر یو ستون، دا هم مټریکس وي. خو دا مټریکس په حقیقت کې د یو عدد څخه عبارت دی. یعنې په حقیقت کې یو عدد دی، موږ د مټریکس په فارمټ کې لیکلی دی. یو عدد دی، موږ د مټریکس مثال ګورئ که زه تاسې یو مټریکس ولیکم وب مساوي دی په حقیقت کې یو عدد دی، خو ما د مټریکس په فارمټ کې لیکلی. دا یو په یو کې راغی، دا یو په یو کې دا هم مټریکس دی، خو دا مټریکس په حقیقت کې د دې خپل عدد سره برابر دی. تاسو کولی شئ دې مټریکس ته عدد هم ووایاست. دا هم یو صنف کې داسې وایي چې تاسو کولی شئ دې مټریکس ته سکالر هم ووایاست. بیا شاګردانو څه غلطي سوې وه، هغوی دې فکر کړي چې استاد موږ ته ویلي چې دې مټریکس ته سکالر مټریکس کولی شئ ووایاست. ما مطلب د سکالر څه دا و چې دا مټریکس یو عدد دی. دا نور مټریکسونه عدد دي؟ نه، دا مستطیلي جدولونه دي. دا جدول مساوي په عدد نشي راتلی هېڅکله. دا جدول نو مساوي په څه شي راتلی شي؟ مساوي په یو بل جدول چې عین شکل وي. خبره خو واضح ده. مټریکس خو د عدد سره هېڅکله مساوي نه وي.
زه چې درته وایم چې دا مټریکس یو سکالر دی یعنې سکالر مټریکس نه مطلب یې څه شی دی یعنې یو عدد تاسو کولی شئ دا مټریکس داسې ولیکئ چې دا 3 دی صحیح ده خو د دې مټریکسونو ته موږ د مټریکسونو په ځای په نورو برخو کې مخامخ کېږو دا مټریکسونه هم راغله او د تعریف له مخې تاسو کولی شئ دې مټریکس ته څه ووایاست مربعي ځکه د سطرونو او د ستونونو شمېر یې مساوي هم دی بیا د دې مټریکسونو ډیټرمینانټ دا خودي مټریکس هم د هغه عدد دی ډیټرمینانټ هم د هغه عدد دی معکوس ته چې راسو د دې عدد ضربي معکوس دی نو دا ډېر یو ساده مسله ده په دې باندې به ډېر بحث نه کوو صحیح ده نو موږ تاسو چې ډېره توجه ورباندې کوو پر کومو مټریکسونو باندې 2 په 2 کې 3 په 3 کې د دغه مټریکسونو ډیټرمینانټ څنګه محاسبه کولی شو لومړی تاسو دې خبرې ته توجه وکړئ یو مټریکس وي دا ډیټرمینانټ لیکل څنګه راځي تاسو به داسې ولیکئ ډي ای ټي بیا به د دې مټریکس نوم ولیکئ هر کله چې په یو سوال کې مو داسې یو څه ولیدل او درته ویلي وو چې پیدا کړئ مطلب یې دا دی چې تاسې ډیټرمینانټ پیدا کړئ ځینې وخت یې په الفاظو نه لیکي همداسې لیکلي وي ډي ای ټي بیا د مټریکس نوم مطلب څه دی د ا مټریکس ډیټرمینانټ د هر مټریکس ډیټرمینانټ په شرط دي چې مربعي وي هغه عبارت د څه څخه دی یو دانه عدد هغه عدد څنګه پیدا کېږي دا همدغه خو درس دی همدا غواړم درته ووایم لیکئ یې دا رقم او کولی شئ داسې هم ولیکئ د مټریکس نوم دی په دې خطو کې ولیکئ دا عبارت د څه څخه راغلی ډیټرمینانټ دا دواړه به تاسو ووایاست د ا مټریکس ډیټرمینانټ د ا مټریکس ډیټرمینانټ او که جدول یې درته درکړئ که چیرې یو مټریکس مثال ولیک زه لیکم 3 5 4 9 دا د یو مټریکس عناصر دي که زه د عناصر په دې خطو کې ولیکم دا بیا هم د څه شي معنا لري د ډیټرمینانټ نو 4 طریقې شولې چې په یو سوال کې تاسو تشخیص کړئ چې ډیټرمینانټ په سوال کې غوښتل شوی 4 طریقې څه شي مټریکس یې درکړی وي بیا یې لیکلي ډي ای ټي ا یعنې ډیټرمینانټ د ا مټریکس نوم یې په دې 2 خطو کې ورکړي جدول یې د قوس پر ځای په خطو کې راوستلی څلورم یې په الفاظو ویلي ډیټرمینانټ پیدا کړي یا په ډېر زیات واضح نو دا 4 طریقو باندې تاسو کولی شئ تشخیص کړئ چې دا ډیټرمینانټ وایي اوس راځم د محاسبې برخې ته څنګه یې کولی شئ چې محاسبه کوئ اول د که چیرې مټریکس 2 په 2 کې وو د عمومي توګه یو 2 په 2 کې مټریکس درته لیکم ا مساوي دی په عناصر لیکم ا بي سی ډي دا یو مټریکس دی اوس راته دا عبارت د څه څخه دی د مټریکس ډیټرمینانټ اوس نو یوازې مربعي مټریکسونه ډیټرمینانټ لري که چیرې مټریکس 2 په 2 کې وو بیا د ډیټرمینانټ ته وایي دوهمه مرتبه ډیټرمینانټ یا دوهمه درجه ډیټرمینانټ دوهمه درجه ډیټرمینانټ که د دې وروسته ما تکراروئ زما مطلب دا دی چې د 2 په 2 کې مټریکس ډیټرمینانټ دا څنګه ولیکم نوم برخه یې دا رقم او همدا عناصر په دې خطو کې ولیکي ا بي سی ډي او وګورئ تاسو چې دې محاسبه څومره اسانه ده د دوهمې مرتبې ډیټرمینانټ ا په ډي کې ضرب وي ا ډي منفي بي په سی کې ضرب وي بي سی نو د دوهمې مرتبې ډیټرمینانټ محاسبه ډېره زیاته اسانه ده ټول په دې پوه شوله د اصلي قطر د عناصرو ضرب منفي د فریق قطر دا بل که زه مستقیم درته ولیکم تاسو پوهېږئ چې دا د یو مټریکس ډیټرمینانټ دی A1 A2 A3 دغه A1 A2 A3 دا به په مټریکس کې عناصر ول اوس چې ما په دې خطو کې ولیکل دا عبارت د څه څخه راغله C1 C2 C3 ګورئ دا د یو مټریکس عناصر دي دا چې ما په دې کې ولیکل مطلب دا اوس ډیټرمینانټ شو او دا د کوم مټریکس ډیټرمینانټ دی د 3 په 3 کې نو د دې ډیټرمینانټ نوم څه دی درېیمه مرتبه یا درېیمه درجه ډیټرمینانټ دا درېیمه درجه ډیټرمینانټ شو درېیمه درجه ډیټرمینانټ او دا کومه درجه راغله دوهمه درجه اوس خبره دا ده چې ته دا درېیمه درجه ډیټرمینانټ څنګه محاسبه کوې دوهمه درجه خو ډېر زیات اسانه و لومړۍ درجه
دومره غټه خبره نه ده هغه دومره اسانه دی د دې ډیټرمینانت دا اوس ډیټرمینانت معنا لري دا څه شی راغلی دا پیدا کوونکی کس او دا مسلې په درې خو د مټریکس د هغه عدد دی ډیټرمینانت چې د هغه عدد دی ضربي معکوس یې د عدد ضربي معکوس دی دا یو په ضربي معکوس کې درته وایم نو بحث پر دې دواړو باندې دی دا څنګه محاسبه کوي تاسو توجه وکړئ د دې محاسبه اسانه طریقه لري خو یو اندازه تمرین غواړي چې جمعي وي اول به دا عدد انتخاب کړي دغه عدد شروع کړئ دا څه دی دی یو دا کوم عدد چې ما انتخاب کړی د دغه عدد څخه به د دغه عدد چې په کوم سطر کې دی او په کوم ستون کې دی هغه په نظر کې مه نیسئ دا عدد چې ما انتخاب کړی دی هغه سطر او هغه ستون مثال دا عدد چې ما انتخاب کړی دا په دې سطر کې دی او په دې ستون کې دی تاسو دا دواړه په نظر کې مه نیسئ دا چې په نظر کې ونه نیسئ دا هغه ډیټرمینانت پاتې کېږي که نه اوس به تاسو دا عدد په همدې ډیټرمینانت کې ضرب کړئ یعنې دا به ضرب کړئ د څه سره B2 B3 C2 C3 ما اوس دا هم درته ولیکئ بیا په سوال کې دا برخه محاسبه کولی شو دا یو عدد راځي هغه بیا په دې عدد کې ضربولی شو ټول تر دې ځای متوجه شوه لومړی مو دا عدد انتخاب کړئ دا عدد چې په کوم سطر کې و او په کوم ستون کې و هغه مو په نظر کې ونه نیول دا سطر او دا ستون تاسو په نظر کې ونه نیول B2 B3 C2 C3 دوهمه مرتبه ډیټرمینانت پاتې شو نو دا عدد مې په همغه ډیټرمینانت کې ضرب کړئ دا ټول سو یو حد درې حدونه دي په دې دا دوهم حد منفي راځي لومړی مثبت دوهم منفي دریم بیا مثبت دا درې حد اوس به دا عدد انتخاب کړئ دا عدد وي دا څو یو تاسو باید کوم ډیټرمینانت A2 A3 C2 C3 اگر څنګه چې نه په کوڅې بیا توجه وکړئ دا عدد چې تاسو انتخاب کړئ دا هغه عدد چې په کوم ستون کې دی هغه ستون په نظر کې مه نیسه او دا چې په کوم سطر کې دی هغه په نظر کې مه نیسه نو پاتې شو A2 A3 C2 C3 دا به په دغه ډیټرمینانت کې ضرب کړي A2 A3 C2 C3 آخري حد بیا مثبت درې حده دي دا مثبت راغلی البته د دې طریقې علامه درته یادوم که دا اعداد علامه ولري دا وایي علامه خو ته نیسې مثال که دا منفي وي یا ته څه دی که هر منفي لري نو زه به یې نه ورکوم نه دا رقم نه دی د هغو علامه د هغو مربوط ده ته به دا علامې کارې اوس آخري عدد C1 آفرین دا چې په کوم ستون کې دی هغه په نظر کې مه نیسئ او دا چې په کوم سطر کې دی هغه په نظر کې مه نیسئ A2 A3 B2 B3 A2 A3 B2 B3 دا یو حد راغی دا دوم حد دا دریم حد دا درې سره څه شي دي اعداد هغه اعداد سره جمع کړي یو بل عدد هغه آخرین عدد چې لاسته راځي هغه دا ډیټرمینانت دی که نه نو هر ډیټرمینانت څه وي یو عدد وي خو سوال درته دی دا عدد څه کمال لري لکه څنګه چې دا نوم ورباندې شي تعیین کوونکی یا مشخص کوونکی د دې عدد کمال همدغه دی چې دا معلوموي یو مټریکس چې ته معکوس منونکی یې او که معکوس منونکی نه یې څنګه یې معلوموي دا په معکوس موضوع کې زه تاسو ته تشریح کوم په دې واقع کې تاسو توجه وکړئ چې مثال کار د دې مټریکس ډیټرمینانت محاسبه کړئ دا به ذهني ووایي هېڅ محاسبې ته ضرورت نه لري دا صرف او فقط صرف دا 3 ضرب 2 شپږ منفي د فرعي په طرف 3 ضرب 2 شپږ منفي 4 28 دا مساوي راغلی که منفي 2 دا ډیټرمینانت څوک وایي دا ډیټرمینانت مستقل نه ما کوي مطلب څه دی یعنې دا به ته ربط ورکوي نسبت به ورکوي هغه مربوطه مټریکس ته دلته منفي 22 د A مټریکس ډیټرمینانت دی یعنې دی ما له ده څه لاسته راوړی چې د ده ته منسوب کېږي صحیح ده دا به ډېر زیات اسانه وي خو دوه مرتبه اسانه کار دی څوک څه نه لري لاندې ډیټرمینانت محاسبه کوي ګوري دا
دغه ډیټرمینانټ کې که زه ولیکم څه نوم به ورته ورکوئ بیا دا ای به په خطونو کې نیسئ صحیح ده دلته ولې په خطونو کې نه دی نیولی موږ وایي چې دا ډي د دې ډیټرمینانټ نوم دی او که دا ډي د مټریکس نوم وای بیا په ډیټرمینانټ کې موږ دی په خطونو کې نیولی اما اوس داسې فکر وکړئ چې دا ډي څه شی دی دا د خود همدغه ډیټرمینانټ نوم دی موږ ډیټرمینانټ هم نوم ورکولی شو هم یې د مټریکس په نامه یادولی شو هم مستقل نوم ورکولی شو مستقل نوم په دې معنا نه لري چې بیا دا مټریکس دا ډیټرمینانټ د مټریکس پورې منسوب نه دی همغه مربوطه مټریکس تاسو د دې مټریکس ویلی شئ همدغه خطونه یې ایسه کوي ښه وسوات کوي همدغه مربوطه مټریکس راغی ښه اوس زه دا څنګه محاسبه کولی شم دا کوم میتود چې مخکې درته وویل همدا میتود کاروو هغه کسان چې دلته نه اوسئ متوجه شوي چې دا څنګه محاسبه په سوال کې دقت ورته وکړي د دغه ځای څخه شروع کړو اول د لومړي سطر ټول عناصر لیدل کېږي اول یې لومړی عنصر بیا دوم عنصر بیا درېیم عنصر او هر عنصر چې نیسئ د لومړي سطر د هغه مربوطه سطر ستون او د هغه مربوطه سطر ایسته کوي پاتې یو دوه په دوه کې ډیټرمینانټ درته راځي توجه وکړئ اول کوم عدد دوه دا به ضرب کړي په ذهني توګه راته یو د دې ستون او د دې سطر په پام کې ونیسئ یو منفي یو دوه اووه یو منفي یو دوه اووه هغه کسان چې یو اندازه په دې مسایلو باندې بلد دي یعنې مخکې تر مخکې کار کړی دی تاسې خپل جوابونو نظریات که د دا نور سره وساتئ چې د دا نورو اعتماد و خراب نه کړي اعتماد په نفس یې راټیټ نه کړي چې وایي دا نور څوک دوی ټولې ته کړی دا خو زه ولې زه یې ښیم په دا خیال کې چې دوی تر مخ دا شیان زده کړي دي هغې تاسو کوشش وکړئ خپل کومنټونه د دا نور سره اختلاف پټ وساتئ پرېږدئ چې دا نور کسان متوجي دا عدد کوم انتخاب کوي او دی چې په کوم ستون کې واغه هم ایسته کوي په کوم سطر کې هغه هم پاته راغلی یو منفي یو دوه اووه نو دا دوه مې ضرب کوي دا هماغه مټریکس سره دا علامه مه هېروئ دا د فورمول علامه ده دوهم حد منفي اوس راځم بیا د دوم سطر دې بل عدد ده شپږ دا چې مې انتخاب کوي بیا هم دا پروسه ده د دغه مربوطه ستون او د دغه مربوطه سطر مه نیسئ نو زه چې د دې شپږ مربوطه ستون ایسته کړم او د ده مربوطه سطر ایسته کړم پنځه څلور دوه اووه پاتې کېږي دی به ذاتي په دغه کې پنځه څلور دوه اووه آخري خو مثبت راځي دا چې هغه عنصر منفي دی د هغه علامې ته خو موږ احترام لرو هغه ورته ونیسو اوس تاسې د هغه څخه یو ستون او یو سطر په پام کې ونیسئ آفرین پاتې شو پنځه څلور یو منفي یو صحیح ده که مو زده کړی هم وي هغه کسان چې نن یې د دې درس یعنې د لومړی ځل و دا درس یې ولیدی مخکې تر دې مو زده کړی هغه کسان چې یو څه زده کړی هم وي معنا دا نه ده چې دا ستاسې په واقعي توګه څه دې زده شوی دی ته به تمرین ډېر ورباندې کوې هغه شیان هغه کسان چې دوامداره توګه په ذهن کې پاته شوي هغوی ډېر تمرین کړي هغوی ډېر سوالونه کار کړي پنځه څلور او یو اوس نو دغه هره برخه اسانه ده ګوري دوه ضربي دغه ډیټرمینانټونه نو زموږ زده دي دا دوه مرتبه خو ډېر زیات اسانه وه دا صفر تر ضرب منفي د فریق په تر ضرب نو دلته راځم یو ضربي اووه ګوري زه چې دا ډیټرمینانټ درته محاسبه کوم دوه مرتبه اصلي قطر چې مې ضرب کوي مخکې تر دې چې دا بل قطر ته ورسم دغه علامه اول ویږدم د دې ښه والی دا دی ایر به مې نیسي او که دا د فریق قطر ضرب ګوري دا اول د علامه ځای پر ځای لیکم دا خو دا فورمول ده اوس دې دواړه ضربوم که حاصل مثبت عدد رالی په څنګ کې به یې ولیکم که حاصل منفي رالی هغه به دا منفي مثبت کړي په هر صورت نه مې نوشته خرابېږي او نه مې فورمول هېرېږي یو ضرب اووه د فورمول منفي دغه منفي په یاده ده دا اوس راځم دا منفي یو ضرب دوه منفي دوه خو منفي دوه به دا کې مثبت وه نوشته مې نه څه خرابه او فورمول مې صحیح و دا منفي شپږ په خپله بیا ورته وګورئ پنځه وه پنځه دېرش ګورې اول علامه لیکم اوس دوه څلور اته مثبت رالی څنګ ته یې ولیکه که منفي رالی هغه منفي به مثبت محاسبه هېڅ نه غلطي په دې میتود کې غلطي ډېر چانس کم دی
یعنې که چا په دې کې غلطي کول افرین دي ورباندې چې څنګه غلطي وکړه ځکه غلطي په دې کې راځي نه کله چې دا ټول پړاوونه خو زه هم د هغه سطر او ستون ایسته کړم اوس که یو چا ووایي چې ما داسې کار وکړی چې دا مې ونیوی سطر مې دا ایسته کړی و افریني خو باید ورته ورکول شي چې تا خو نوي شي باندې نوی ابتکار دې وکړی یو نوی مسله دې را پیدا کړي یعنې که څوک دا پړاوونه دقیق اجرا کړي په دې کې د غلطۍ چانس بیخي کم دی د اول کې وګورئ مثبت ضرب منفي 3 پنځه ضرب منفي 1 منفي 5 څلور یو څلور ښه دوه اووه نهه دوه نه اتلس منفي شپږ ضرب اوويشت راغلی او منفي 3 ضرب منفي 9 دا چې ټول تاسو سره محاسبه کوي فکر کوم څو راځي منفي 1 سل ولس منفي 1 سل ولس